سلامونه نیکې هیلې دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس 14 درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ او تاسو په لیاوټ کې پر سیکشنو باندې کار وکړی. نن راځو ریفرنس ته. ریفرنس کې لومړی موږ او تاسو ټیبل اف کنټینټس وایو، د هغه څخه وروسته فوټنوټس وایو. ټیبل اف کنټینټس د فهرست لپاره استعمالیږي. فهرست څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو فرض کړئ یو کتاب مو لیکلی دی په خپل کمپیوټر کې په ورډ کې، نو هغه پر ډېرو موضوعګانو باندې بحث شوی دی. تاسو غواړئ د هغه موضوعګانو یو لیست جوړ کړئ، هغه د کتاب په سر کې راولئ. دې ته فهرست وایي. فهرست څه شي دی؟ په کتاب کې چې کوم موضوعګانې تشریح شوي یا پر هغو باندې بحث شوی، د هغو موضوعګانو نوم او د صفحې شمېره، چې دغه موضوع په داسې صفحه کې ده، دا موضوع په داسې صفحه کې ده. د دغه لپاره موږ او تاسو څه کاروو؟ ټیبل اف کنټینټس کاروو. نو لومړی راځو، زه به دلته ولیکم د مثال په ډول سره چې کندهار، او دا ما د کندهار په باره کې لیکنه کړې ده. بیا به راسم ورته ووایم چې کابل، بیا هم د کابل په اړه لیکنه کړې ده. بیا به ورته ووایم چې هلمند، او بیا هم د هلمند په اړه لیکنه کړې ده. صحیح شو؟ تاسو فرض کړئ دا درې موږ لیکلي دي، وروسته یې لیکلی شو. لومړی به تاسو دغه عنوانو ته یو رسمي عنوان ورکړئ. د مثال په ډول یو ټایټل به ورکړئ. اوس ګورئ دا لیکنه ده او دا عنوان دی، دواړه یو شی نه سره معلومیږي، دا عنوان دی که دغه دی که لیکنه ده. نو زه باید لومړی دا لیکنه انتخاب کړم، دغه عنوان انتخاب کړم. بیا لوړ ولاړ شئ، کنټرول بټن به ونیسئ، دا بل عنوان مې انتخاب کړئ، کنټرول بټن به بیرته ایله کړئ، بیا به لوړ ولاړ شئ، بیا به کنټرول بټن ونیسئ، دا بل عنوان به پسې انتخاب کړئ. اوس به بیرته د کنټرول بټن ایله کړئ، بیا به راسئ ریفرنس ته، او بیا به راسئ اډ ټکسټ ته. دغه ټول د عنوانو ډولونه دي یا د عنوانو هغه لیولونه دي. مطلب یو داسې یو عمومي عنوان دی، د اول لیول دوه چې بیا دی د عمومي عنوان یو فرعي عنوان دی. صحیح دی؟ د مثال په ډول سره کتاب دی، عنوان دی د افغانستان بچیان. افغانستان په بچیانو کې بیا یو بل فرعي عنوان دی د 18مې پېړۍ بچیان. د 19مې پېړۍ بچیان بیا بل عنوان دی. په هغه کې بیا تاسو کولی شئ چې لیول 3 که چیرې دغسې کښته بل عنوان پسې و. دا ټول د لیولو دپاره استعمالیږي. موږ او تاسو به اوس لیول 1 انتخاب کړو. وګورئ دا کندهار، کابل او هلمند درې سره یو رقم عنوان لري. نو بیا زه راځم دلته کنټرول انټر به ووایو تر څو موږ دا بلې صفحې ته راسو، دغه لیکنه په بله صفحه کې راسي او دلته به ودرېږئ. ټیبل اف کنټینټس، دا د ټیبل اف کنټینټس ډولونه یا ډیزاینونه دي. صحیح دی؟ څه رقم ټیبل اف کنټینټس غواړئ؟ زه ورته وایم چې داسې غواړم یا دا رقم، نو زه ورته هم دا رقم غواړم. ګورئ کنټینټس نوشته دي. کندهار په دوهمه صفحه کې، کابل په دریمه صفحه کې، هلمند په څلورمه صفحه کې. که غواړئ چې تاسو هغه موضوع ته ورسئ، کنټرول ونیسئ، پر دغه ځای باندې کلیک وکړئ چې دا مو هلمند ته بیایي. که چیرې تاسو بیرته راسئ پر کابل باندې، کابل ته ځئ، کنټرول ونیسئ، د کابل پر لیک کلیک وکړئ، کابل ته مو بیایي. اوس خو عنوان جوړ شو. صحیح دی؟ اوس زه وایم چې راسم بل عنوان مې اضافه کړئ. د هلمند څخه وروسته مې بل عنوان اضافه کړئ، زابل، او هغه دپاره مې هم لیکنه وکړه. اوس که زه وګورم زابل خو نو په دغه لیست کې نشته، نو زه راځم لومړی زابل ته هماغه عنوان ورکوم، لیول 1. لیول 1 چې دې ورکړئ، وروسته به بیا دلته راسئ، دغه بیا هم نشته، نو بیا به راسئ، که دلته راځئ اپډیټ ټیبل، د دغه لارې څخه راځئ، او یا هم دلته راځئ اپډیټ ټیبل، اپډیټ انټایر ټیبل، اوکې که. اوس دا دی زابل هم پکښې راغلی په 5مه صفحه کې. تاسو فرض کړئ کابل اوس په 3مه صفحه کې دی، ما د صفحې دغه ور واړوئ، یعنې کابل مې راواخیستی، انټر مې ووهلی، 4مې صفحې ته مې کابل راوستی. اوس کابل په 4مه صفحه کې دی، په 4مې صفحه کې دی. هلمند واوښتی 5مې صفحې ته، زابل واوښتی 6مې صفحې ته، او دلته که موږ وګورو 6مه صفحه اگر سره نشته، نه در اوسه کابل په 3مې کې دی، باید 4مه صفحه دا 5م دا 6م،
یعنې موږ د صفو هغه دغه ور واړوئ شمېر یې چې مطلب دی په څوارمه صفحه کې. نو زه غواړم دا هم اپډیټ شي. بېرته به بیا تاسو راسئ اپډیټ ټیبل اپډیټ انټایر ټیبل اوکې کړئ. اوس دا ځای هم اپډیټ شو، د صفحو نمبر هم اپډیټ شو. دغه رقم موږ او تاسو کولی شو چې ټیبل اف کنټینټس جوړ کړو. اوس راځو فوټنوټ ته. فوټنوټ او انډ نوټ. فوټنوټ او انډ نوټ دوه شیان دي، ډېر توپیر نه سره لري خو بیا هم توپیر سره لري. زه به کوښښ وکړم چې تاسو ته په ښه روانه ژبه سره درته تشریح کړم. فوټنوټ دې ته ویل کېږي، د مثال په ډول ما یو لیکنه کړې ده. اوس په دغه لیکنه باندې په دا ډاکومنټ باندې او یا هم فرض کړئ مثال یو بل شی دی، څه دی؟ پروفیشنلی یا لوک. پر دا لوک باندې کلیک کوم یا دوه واره انتخابوم یا دلته ما درېږم. د لوک په لغات تاسو داسې فرض کړئ چې د لوک په لغات باندې خلک نه پوهېږي، یا د یو بلې ژبې اصطلاح ده یا یو سخت لغات دی. نو بیا که تاسو په کتابو کې لیدلي په اکثرو کتابو کې دا لوک پر سر باندې یا دا لغات پر سر باندې کوچنی یو یا دوه نوشته وي. بیا چې کله تاسو د صفحې پای ته راسئ دلته د صفحې په پای کې داسې لیکه کش شوي وي او بیا یو او هغه دغه شوي دلته بیا د هغه اکسپلینیشن ورته نوشته وي. صحیح دی؟ لکه تاسو چې په دغه عکس کې وینئ هلته دغه ورته یو نو ورته نوشته یا دوه، بیا لاندې د صفحې په پای کې تاسو وګورئ چې دغه ورته نوشته دی، د هغه تشریح ورته نوشته دی. دغه دپاره موږ تاسو فوټنوټ کاروو. دغه فوټنوټ بیا د هر صفحې په پای کې دی، یعنې د دغه که چیرې موږ پر ریډینګ باندې کړی وي نو هغه به دلته راځي، په دغه صفحه کې، په بله صفحه کې نه راځي. انډ نوټ بیا د ټولو صفحو په پای کې راځي، هغه هم وروسته درته هم د چیش لپاره استعمالیږي. نو لومړی راځو د مثال په ډول سره پر چوز باندې درېږم، انسرټ فوټنوټ، او بیا دلته ورته وایم چې چوز it means selecting. بس تاسو فرض کړئ د چوز په لغات څوک نه پوهېږي نو بیا راځه هلته لاندې ورته نوشته it means selecting. دغسې اوس ګورئ تاسو دلته راسئ چوز کومه دی، موږ دلته ولیکئ دا چوز. چوز it means selecting یعنې یو دی، یو چې کله تاسو راسئ صفحې پای کې وګورئ یو، چوز معنا selecting. همداسې کولی شئ تاسو دوهم واړوئ remembers. فوټنوټ ته به راسئ او بیا به ورته ووایئ چې remember it means to keep something in mind. په دماغ کې یو شی درلودل، صحیح دی، یا وساتل. ګورئ دا دی remembers، دلته دوه نوشته دي او بیا چې زه کله د صفحې پای ته راسم په دوه کې د هغه لغات اکسپلینیشن نوشته وي. دا عموما هغه وخت کارېږي چې موږ تاسو یو کتاب لیکو او په کتاب کې هغه توري په معنا باندې د ویونکو سره نه په خلاصېږي، نو بیا موږ او تاسو دلته یو علامه ورته کړو. تاسو کله چې بلې صفحې ته راسئ بیا یو بله لیکنه مو کړې بیا په هغه صفحه کې فوټنوټ نه پاتېږي، یعنې فوټنوټ صرف د هغې صفحې دپاره دی. صحیح دی؟ اوس راځو انډ نوټ ته. انډ نوټ بیا څه کار کوي؟ انډ نوټ بیا داسې نوټ دی، عین داسې نوټ دی خو دا د ټولو صفحو په پای کې راځي. د دې لپاره پکارېږي د مثال په ډول سره دغه جمله تاسو د یو کتاب څخه راخیستې ده، نو بیا تاسو ورته وایاست چې انسرټ انډ نوټ، دا د انډ نوټ. ورته وایه چې we have taken this paragraph from this book. دا کتاب څخه موږ دا پاراګراف راخیستی دی، پیج نمبر دغونې هر څه چې ورکوئ. صحیح دی؟ اوس وګورئ دا انډ نوټ داسې ښکاره کېږي. ګورئ دا وګورئ دغه انډ نوټ چې دی دا صفحې په پای کې نه دی، دا د ټولو صفحو په پای کې دی. که زه دلته نور خط هم لیکمه دغه انډ نوټ دی د ټولو صفحو پای ته ځي. زه هر څومره صفحې ولرم د انډ نوټ د ټولو صفحو پای ته ځي. فوټ نوټ په هغه صفحه کې پاتېږي، لیکن انډ نوټ
د ټولو څپو پای ته ځي یا د کتاب پای ته ځي. نو ځکه موږ په ماخذ کې لیکلي نه ماخذونه چې دا کتاب دغه ځای موږ د پلانکي کتاب سره اخیستی، په دا کتاب کې دا پاراګراف موږ د پلانکي ځای څخه اخیستی. او یو خو نو نیکسټ فوټنوټ دی، بل فوټنوټ ته ولاړ شه. یو فوټنوټ چیرې دی؟ بل ښه نیکسټ فوټنوټ بل فوټنوټ ته ولاړ شه. پریویس فوټنوټ مخکني فوټنوټ ته ولاړ شه. هغه مخکنی فوټنوټ درښیي چې چیرې دی. دی درته وایي چې دا دی، ګورئ هلته ولاړ دی کرسر، او بیا ورته وایي چې پریویس فوټنوټ مخکني د ده مخکني فوټنوټ هغه دغه دی. نیکسټ بل ته ولاړ شه. همداسې نیکسټ اینډ نوټ ته ولاړ شه، وروسته اینډ نوټ ته مخکني اینډ نوټ دا یو دانه دی. بل شو نوټ راته ښکاره کړه، فوټنوټ یې بیا راته ښکاره کړه، دا فوټنوټونه دي. شو نوټ کې ورته وایه چې اینډ نوټ یې بیا راته ښکاره کړه، بیا اینډ نوټ ته دي بیا. نو درنو دوستانو خدای دې وکړي چې ستاسې په فوټنوټ او په اینډ نوټ باندې سر خلاص شوی. زموږ د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چېرې تاسو د نن ورځ په درس کې کوم پوښتنه لرئ، کوم سوال لرئ، کولی شئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ. نور مو نه وخت نه نیسم. د الله په امان.